یو پلار و ډېر شته ځمکې جایدادونه کارخانه ګاردان مطلب د ژوند هر ډول سهولت یې لاره. کوچنی زوی و یوه ورځ یې ورته رامنډه کړه وایي پلاره دا ټول شیان زموږ دي. پلار یې غلی څه ورته ویلې نه زویه اوس زموږ په نوبت یا زموږ په وار دي. نوبت یا وار دې ته وایي چې مثلا یو شی ستا خپل نه ده یوه ورځ په لاس درځي او ګټه باید ترې واخلې. مثال لکه یو کاریز دی کلي کې خلکو نوبت وي یوه ورځ یو سړی اوبه پټیو ته اړوي بله ورځ بل. باور وکړئ د دې سړي خبره سمه ده که ته هم نن شته لرې ممکن دا تا نه وي ګټلي ستا له پلار یا نیکه در پاتې وي یا ورونو درته کړي وي یا که تا هم کړي وي ته خو دا نسي ویلی چې دا به ټول همیش زما وي ځکه یوه ورځ به ته هم له دې دنیا نه ځې او دا شته به دې بل چا ته رسېږي. یا کیدای سي که دا نن هم له دې شتو سره سم چلن ونه کړې بې باکه یې دا به دې له لاسه وځي. یا که وګورو ډېرو خلکو قدرت درلوده واک او ځواک یې و خو نن یې چې وګورې هیڅ هم نه لري. نو که کله شته لرئ واک قدرت لرئ یا پاک الله مه هېروئ او تر لاس لاندې کسانو سره زور زیاتی مه کوئ ځکه ډېر شیان به همدا نن تاسو وینئ چې یو وخت به د یو چا په لاس کې و خو نن به بل چاته په لاس ورغلي وي. نو چې په همدې هم پوهیږو چې دا هر څه زموږ تل تر تله نه دي که قدرت دی او یا شته دي نو باید هغه وخت کې په سمه لار وکاروو چې زموږ په واک کې دي.